السلام علیکم. د روغتیا په هیله مو 2 دقیقې خبر ته ښه راغلاست. په 14 ولایتونو کې د نشهیي توکو 80 کاروباریان نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې معینات خبر ورکړی چې د هیواد په 14 ولایتونو کې 80 کسان د نشهیي توکو د قاچاق، خرڅلاو او کارونې په تړاو نیول شوي دي. 3 ولایتونو کې د عمومي روغتونونو جوړولو پروژې منظور شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د تدارکاتو کمیسیون په خپل وروستۍ ناسته کې په میدان وردګو، بدخشان او کندوز ولایتونو کې د 3 عمومي روغتونونو د جوړولو پروژې منظور کړي دي. یاد معاونیت ویلي د دې روغتیايي مرکزونو د جوړولو لپاره 208 میلیونه افغانیو بودیجه ځانګړې شوې چې د اسلامي امارت له لوري تمویلیږي. د کابل هوایي ډګر کې د کارګو اسانتیاوي سوداګرو د نړیوالو هوایي شرکتونو د جذب غوښتنه وکړه. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وايي د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د کارګو خدماتو د پراختیا لپاره د مالیاتو کمولو، د ترانسپورتي لګښتونو د راکمولو او د صادراتو د ځانګړي زون د جوړولو په ګډون یو شمېر اسانتیاوي رامنځته کیږي. د پاکستان له بندخونو 640 افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستانه شول. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې د روانې اونۍ په ترڅ کې له پاکستاني زندانونو 640 افغان کډوال راخوشي او د تورخم او سپین بولدک له لارې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. یاد وزارت وايي په خوشي شویو کسانو کې کورنۍ، ماشومان او فردي کسان شامل دي چې د بیلابیلو مودو لپاره په پاکستان کې بندیان وو. او نیپال کې د سیلابونو له امله 280 کسان مړه، سلګونه لا هم نه درکدي. د نیپالي چارواکو په وینا د سختو سیلابونو له امله لږ تر لږه 280 کسان مړه او له زرو ډیر کسان لا هم نه درکدي. د ژغورنې ډلې د تریشولي او نورو زیانمنو سیمو کې د ورکو کسانو د موندلو هڅې کوي. د چارواکو په وینا شاوخوا 100 هندي زیارت کوونکي او 25 چینایي کارګر هم نه درکدي. دا 2 دقیقې خبر تر بیا د الله په امان.